او د محرم الحرام په ابتدایي رزق کې یو خاص طبقات چې هغه نوحاکو په غم کې د حد نه تجاوز کو خپل مخ په لوسینه باندې وایي او خپل ګریوون دبجا کوي او د الله تعالی نه فریاد کو چې داسته ویله وکړل او کفري کلمات استعمالوي ماتم کو او چوڑے باندې ځانونه وایي خپل ځانونه زخمی کوي وینه په بایږي زون سره ظلم کو د خپل واړې کې ور کې سړینه په بلیډ باندې ور پر کوي په یورمنډ وایي قسمه خرافات کو حالانکه دا بالکل صراحتن ګناه ده په دا باندې ته ثواب نه ملاويږي الټا په دا باندې ګناګوريږي ځون ته تکلیف هور کوي او چار د ګناه ولکو کسي یو شاید عام معمول مطابق فطرتن غم د یو سړی یو رشتہ دار والد مور ورور د څوک بل څوک وفات شي په دا باندې لشکي معمولی ژړل سترګې نه یشکې پیدا غم اظهار کړل او غم جندل دا فطرتي خبره ده دا که یو سړی ډېر هم ازبیت شي بیا هغه پریشانه خامخوي دا د الله تعالی طرف نه ده په دا باندې میږي اختیار کنټرول نشته خو د حد نه تجاوز کړل چې آی دا بیا څه وکړل یا خدای پاک دا د میږ نه ویل یو وړ بیا بل د نمیندو بیا داسې کلمات استعمالول ځون والل په لوسینه باندې چې خلک نسی چې وین څه دڅ په وشول دا حد نه تجاوز دغه په شریعت کې بالکل گنجائش نشته او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي صحیح بخاری کې دا موجود دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب کیم سړی داسې چې هغه خپل مخ په لوسینه باندې وایي خپل ګریون پر کوي دغه سړی د مستر هیڅ تعلق نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه سړی نه د براءت اظهار کو چې کیم سړی د حد نه تجاوز کو عام فطرتي تر باندې غم خواري انسان ته وي خو د حد نه تجاوز کړل د سړی نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام براءت اظهار کړی دی او بل خبره ده چې دا د دې دوک او د دې غم په دا کې حد نه تجاوز کړل دا د صبر هم خلاف دی الله تعالی قران کریم کې د صبر تلقین مشترک کړی دی یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین د دوک علاج د غم علاج دغه المیز او صبر دی او دایته کو ماتم کو زون وای زون وینه کوي په زون باندې ظلم کو دا د دوک علاج نه دی دا د غم علاج نه دی د غم علاج د دوک علاج د څه دی مینز او صبر نو کسه د خپل عقیده ورته دا خبره ز بیانوم چې د میش په مذهب کې د داسې شای بالکل گنجائش نشته ها د بل چپ مذهب کې چې وي د بل طبقه دا چار کو د روافض شعار دی نو د یغه مجالس تما ورڅي د یغه تعزیب سمات سي د یغه سبیل تما ورڅي یغه سره امداد ما کوي د یغه سره تعاون ما کوي د یغه سره په مجالس کې شرکت ما کوي دغه هر شي نزون وسوته کچېره میشتو دغه تعویر شي بیا کم از کم میش د دی په دغه صورت باندې معاونت کې چې د جلسه خوځته شي د خدا وی چې د میش جلسه کامیاب شوه خلق رغله و تماشې د پورا نظاره د پورا تو داسې مجالس ته داسې زینت کله هم ځي الله تعالی د میشتو ستاسو صحیح عقیده سمجھ نصیب کو